ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا. پدی صورت کی اصل کی براعت دے د مشرکانو نا براعت تے. د براعت یو طریقه دا چې د مشرک سړی د پاره به دعا نه غواړي، چې مشرک سړی د شرک په حالت کې مړ شو نو بیا به لاسونه نه پورته کې چې ربه دا وبخي، نه د هغوی سره زمونږ بایکاټ دی، براعت دی. بخنه به نه غواړي د مشرکانو لپاره، ځکه مشرکان دا جهنمین دي، د الله دشمنان دي. د دې آیات په شان نزول کې د امام احمد رحمه الله یو روایت ده په مسند احمد کې. سعید بن المسیب فرمایي وای کله چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ابو طالب د نبی علیہ السلام ډیر مدد کړو، خو چې د مرګ وخت ول راغی نبی علیہ السلام راغی ورته ویل چې اے تر قل لا اله الا الله کاکا جانا یوزل لا اله الا الله کلمه وایا، کلمه احاج لك بها عند الله، داسې قیمتي کلمه را چې په ورځ د قیامت بدر لزبیا وکالت کوم د الله په وړاندې باندې با زستا سفارش کوم، ته صرف وایا. خدا ابو طالب سره په دغه ټیم کې ابو جهل او عبد الله ابن ابي اميه ناس، ابو جهل دا غټ کافرو. نو هغه ورته ویل یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب، د خپل نیکه مذهب پرې دی او وس د محمد صلی الله علیه وسلم دین مانی. بس ابو طالب ته توفیق ملاو نشو او بس ویل انا علی ملت عبد المطلب، زه اسلام نه قبلوم. حالان کې په زړه کې مکمل یقینو چې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا دین حق دی، خو دغه پیغور د وجنه چې خلک براته وای چې مذهب پرې خورو د پلار نیکا، بس دای ورتړال شو او حق دین هغه تسلیم نکو. نبی علیہ السلام ډیر زه پریشان او ځکه ابو طالب د نبی علیہ السلام ډیر مدد کړو. دغه یو واقعه چې کله ټول قریش رال او ابو طالب ته ورته ویل چې د ورارت دی او چې موږ نه غلی شي، زمونږ بوتانو پسې زمونږ مشرانو پسې د خبرې نه کوي، موږ بندګي کوو. نو یو ځل جواب کړل، په دویم ځل باندې ټول مشران او د قبایلو مشران راغلل، دمکی ورکړه کنه غلی کیږي بس موږ به مقابله کوو. نو ابو طالب خو د ټولو قومونو مقابله نشو کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغت ورته ویلا وای بس لګوندې گزاره کوه. نبی علیہ السلام په سترګو کې اوښ کې رالی ویلا والله لو وضعوا الشمس على يميني ووضعوا القمر على شمالي، وای قسم په الله که د انور راته په ښی لاس کې کیږي او د سپوږمۍ راته په ګس لاس کې، نو هم به زه خپل دا دین پرې نږدم. او وی ویل کاکا ته مور سره ملګری شه، خو بیا هم ترو نرم دل ترو چې د وراره د سترګو ته وکتلې ورته آواز یې وکړ راشه. ورته وی ویل چې بس دین دی بیانوه، دوی کې د څوک نرشي تا ته د څوک څه ووایي.